دوستانو آی تاسو غواړئ په خپل فیسبوک آی ډي د ایډ بټن باندې د فالو بټن ولګوئ. آی تاسو غواړئ خپل فیسبوک آی ډي و پروفیشنل موډ ته واړوئ. چیرې تاسو غواړئ خپل فیسبوک آی ډي څخه د ایډ بټن ختم کړئ او خپل فیسبوک آی ډي مو پروفیشنل موډ ته واړوئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دوستانو د پروفیشنل موډ ډېرې زیاتې فایدې دي. د پروفیشنل موډ په ذریعه سره تاسو خپل فیسبوک آی ډي پیج ته اړولی سئ. کله تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې پروفیشنل موډ آن کړئ، بیا کله تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې ریلز اپلوډوئ، نو فیسبوک بیا تاسو ته په هغه ریلز باندې روپۍ هم درکوي. نو موږ څنګه خپل فیسبوک آی ډي څخه د ایډ بټن ختمولای سو او موږ څنګه په خپل فیسبوک آی ډي کې د پروفیشنل موډ آن کولای سو، نو په دې ویډیو کې مکمل معلومات درکوم. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دل پر تاسو ولر په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ، بیا به سمپل تاسو خپل پروفایل راوړوي. کله تاسو خپل پروفایل راوړوي، په داسې کې 3 ډاټ دي. سمپل په دغه 3 ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په دغه 3 ډاټ اپشن باندې کلیک وکړئ، لاندې موږ سره ګورئ اپشن دی ټرن آن پروفیشنل موډ په نامه. په دغه ټرن آن پروفیشنل موډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا به سمپل په ټرن آن اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په ټرن آن اپشن باندې کلیک وکړئ، نو تاسو په فیسبوک آی ډي کې به د پروفیشنل موډ آن سي، یعنی تاسو د فیسبوک آی ډي څخه دغه به پیج ته واوړئ. دغه رقم دوستانو اوس موږ غواړو چې هغه د ایډ بټن هم ختم کړو، خالي هلته بیا د فالو بټن راواړوي. نو هغه بیا تاسو څنګه کوئ، بیرته به سمپل تاسو شاته راسئ، د خپل فیسبوک آی ډي سټینګز ته خپل فیسبوک آی ډي سټینګز به خلاص کړئ. کله سم تاسو خپل فیسبوک آی ډي سټینګز خلاص کړئ، اول اپشن د پروفایل سټینګز، په پروفایل سټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا به د اول اپشن د پریویسی په پریویسی اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په پریویسی اپشن باندې کلیک وکړئ، لاندې به راسئ، لاندې ګورئ اپشن دی هو کین سند یو فرند ریکویسټ، تاسو د څوک وي فرند ریکویسټ لګولای شي. نو سمپل به د اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، دغه تاسو په فیسبوک آی ډي کې په ایوری ون ولاړ وي، دغه به سمپل تاسو په فرندز اپ فرندز وتروي. که چیرې تاسو 10,000 فالوورز پر سوي وي، بیا دلته تاسو ته اونلی می اپشن هم درکوي. نو که چیرې تاسو 10,000 فالوورز نه وي پر، نو بیا دغه دویم اپشن د فرندز اپ فرندز په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، بیرته به شاته راسئ. کله سم تاسو شاته راسئ، نو اوس ګوره دغه پروفایل زه مثال درښکاره کوم چې بل شاته به څنګه راړوي. بیرته په دغه 3 ډاټه کلیک وکړئ. په دې ګوره موږ سره څلورم اپشن دی د ویو اس په نامه. په دغه ویو اس کله تاسو کلیک وکړئ، دا مطلب تاسو پروفایل درښکاروي چې تاسو پروفایل چې د هغه بل چاته دغه رقم راړوي. ګوره تاسو کتلی شئ دلته یو د فالو بټن ده او یو د میسج بټن ده، نو موږ د فیسبوک آی ډي چې دغه به بل چاته دغه رقم راړوي. نو دوستانو دا اوس موږ څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک آی ډي و پروفیشنل موډ ته واړوو، او موږ څنګه کولی شو چې له خپل فیسبوک آی ډي څخه د ایډ بټن ختم کړو. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ، تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.